که انسان له مخ د ځمکې محوه سي څه به پېښ سي؟ که د ځمکې له مخ وګړي غیب سي نړۍ به په کامله معنا بدله سي. په څو ساعتونو کې به د نړۍ ټوله مصنوعي برېښنا بنده سي. د برق جوړولو هندارې به هم له کاره ولوېږي. یوازنۍ د برق جوړونې فابریکې چې لا به کار کوي د اوبو به وي. ورځ دوو کې به اوبه ښارونو او کلیو ته راووځي، ځکه د اوبو تیرولو پمپونه او نظام به کار پرېږدي. لس ورځې وروسته به حیوانات له لوږې مړه سي. سپي او سیروونکي ځناور به د نورو حیواناتو ښکار پیل کړي. میاشت وروسته به په اتومي بټیو کې یخونکي اوبه بخار وکړي چې د سختو طبیعي ستونزو زیږنده به وي. داسې پیښې چې د فوکوشیما به هم مضبوطي او سختي وي. خو د ځمکې کره به یو ځل بیا له شعاعي ککړتیا ځان ورغوي. کال وروسته به سټلایټونه له خلا فضا ته راخطا سي چې داسې د ویشتونکو ستورو بڼه به خپله کړي. 25 کاله وروسته به زرغونتیا مځکه ونیسي، خو بعضې ښارونه به په ریګو کې ورک سي. درې سوه کاله وروسته به اوسپنیز عمارتونه، پلونه او ټاورونه له زنګ د نړېدو پر حال وي. زر کاله وروسته به زموږ د وجود یوازینی ثبوت هغه څه وي چې مو له ډبرو تراشلي او جوړ کړي وي. لکه د مصر اهرامونه او د چین دیوال. خو که مځکه ژوند ورکوونکي پیښې ردولې، لکه خپله جوړېدونکې او چاودېدونکې اتمي چاودنې یا مرګونې ستوریزې حملې، پر دې د مځکې پر کرې 500 میلیونه کاله نور هم ژوند ممکن دی. دا مځکه به 500 میلیونه کاله نور هم دغسې پاته وي. 6 بیلیونه کاله وروسته اټکل دی چې لمر به بیخي وپړسي، چې له امله به یې زموږ کور مځکه سره ته بیسي.